یو ډیر لوی محدث تیر شوی دی ابو زرعه نامه یو هلک پر اتلا او دنه به احادیث زده کو دنه علم زده کو یو لک نوی واده نو کور ته بنا وخت تل خزه به ورسره په دې باندې ورانه وا چې ګوره ته نا وخت راځي لکه په وخت باندې کور ته راځه باندې وغواړي زنجیر وغواړي تر کومې پورې به زه راته ناستې خزه به ورسره په دې باندې ورانه وا دی ورته وی چې ګوره کنه علم زده علم حدیث ته خیر دی کنه نو یو ورځ دا حالت ته وخت راغی لیټ راغی نو خزه ورته غوسه شو خزه د مخکې نه مخکې خپوا چې دینه وخت راغلی ورم غوسه شو ورته وی چې ګوره په وخت باندې راځه کنه ور باندې ورغواړي تر کومې پورې بزتا ته تاسو سیمه خلاص تا ته استاد د خزه حق نه هي تا ته استاد د بچو حق نه هي تا عمل نه کې دا څنګه استاد دا سړی ورته زموږ استاد ډېر لوی د احادیث عالم دی لوی بزرګ دی دا علم زده ورته وی چې دا څنګه استاد دی یعنی خزه دې سړی ته د استاد پکوي نو دا سړی ګوره بعضې وخت چې کله خزم تیزوي او سړی تیزوي بیا کیسه ورانه نو چې کله خزه غوسه کی ور خزله غوسه انسان چې کله خزه غوسه کی سړی په کار چې دی غوسه کوي او دې خاموشي اختیار کوي بعض وخت سړی له غوسه خزله په کار چې دا غوسه کوي او دا خاموشي اختیار کوي کله چې خزه او سړی دواړه دې تیزوي کی بیا کیسه ورانه یا رسول خبرې چې سورانه نو دې سړی له ورغلا اخر دور ورخزه چې زما استاد د ډېرو غوسې زما استاد یو لاک حدیث نویا مدریو کړه خزه سره خزه غوسه کټین ته سره بیا د خزه غوسه او لاړه سیټ کېناست سړی مخفن وشوی کار دی بهر حال ټوله شپه په دغه کان کې تېره شوه چې کله سفر شي ښځه ورته وایي چې سړیه د دې مسئلې وسیجل کېږي خاوند ورته وایي اسانه مسله ده خو که چېرې زما استاد 1 لاکھ احادیث نویت ته په ماته کې 1 لاکھ احادیث ورته دا سړی ډېر خفه روان شه حضرت ابو زرعه خواته راغی او سیب یو خبره ده څه خبره ده وی تاسو ته څومره احادیث یاد دي ستا زما په احادیثو کې څه غرض دی وی سیب ما ته مسله راپېښه شوې ده وی سیب زما او د ښځې جګړه شوه تیزري مو که د یو بل سره نو زما ښځې چې دا سپکه وې ما ته مخسره نو ما ورته وی چې زما او ستا یو لاس حدیث مبارکه د رسول الله نبي درې کاڼو حضرت ابو زرعه وخندل وی پتا خزانه ده لاشه د خپلې ښځې سره ناسته پاسته کوه وی صاحب اخر پوه مې کې تاسو څومره احادیث وی ما ته د رسول الله مبارک ولک احادیث ولک احادیث یادول په یاد وی ما ته د رسول الله مبارک ولک احادیث او دا تا چې یو لاک دا خو ما ته داسې یاد دي دا خو ما ته داسې یاد دي لکه تا ته چې سنت پاک نو تاسو وایئ چې محنت یې کړی که نه حضرت ابو زرعه څومره محنت کړی والله یاد کړی په یاد باندې
دام د چا بچي د چا زوی پلار به د لاس نه نیولي مدرسې ته به یې بوتلي قاري صاحب ته به یې بوتلي چې قاري صاحب دا زما بچي دی زما قرآن زده کړه قاري صاحب دا زما بچي دی دا علم زده کړه نو خبره مې دا چې خپلو بچو باندې دیني تعلیم زده کړو خپلو بچو ته دیني تعلیم ورکړو بچي راولی د قاري صاحب سره کېنوي چې قاري صاحب زما بچي دی او د قرآن زده کړه ځکه د دې بچو ته پوس به الله تعالی ډېر خلک ما داسې ولیده چې په خپل قرآن باندې زده کړه د بچو غم هم ورسره نشته چې زما دا بچي قرآن زده کړي دا دیني علم حاصل نو په خپلو بچو قرآن زده کړي دیني تعلیم ورته زده کړي اولاد چې دی لوی نعمت بیا چې نکاح دا بیا ځان ته نعمت نو خپل بچی راوړی قاري صاحب سره کېنه د رسول الله مبارک